الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ډیرو قدرمنو مشرانو کشرانو ځوانانو خویندو میندو او مشاهدینو مستمعینو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زموږ او ستاسو د نن درس د روژې مسائل او احکام دي چې روژه نیونکي د هغې سره مخ کیږي او په دې باندې علم راوړل ځان پوهول دا ضروري دي. هغه دا چې نفلي روژې دا د ثواب او د اجر نه خالي نه دي، نو افضل روژه په نفلي روژو کې صوم یوم و فطر یوم، چې یو ورځ سړی روژه وي او یو ورځ بوژه وي، لکه د داود علیه السلام په باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي. او بیا په نفلي روژو کې یوم الاثنین او یوم الخمیس حدیث پاک کې راځي چې پیغمبر علیه السلام به د پیر په ورځ او د زیارت دوشنبه او پنجشنبه دی به روژه و، ځکه په دغسې ورځو کې الله سبحانه وتعالی ته اعمال پیش کیږي، عرض الاعمال. او بل نفلي روژه درې ورځې د هرې میاشتې روژه نیول دا سنت دی او په دې کې ډېر اجر دی. او بل نفلي روژو کې ایام بید چې ورته وایي چې هغه د میاشتې دیارلسمه، څوارلسمه، پنځلسمه ورځ د هرې میاشتې اسلامي چې هغې ته قمري میاشت ته وایي نیول د روژې د غوره لري. بل سنت روژې چې په هغې باندې الله سبحانه وتعالی اجر ورکوي د شعبان د میاشتې اکثره روژه نیول، او دغه شانته د محرم الحرام روژه نیول. حدیث کې راځي افضل الصیام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، چې پیغمبر علیه السلام به د محرم په میاشت کې روژې ډېرې نیولې، او دغه شانته دغه د شعبان په میاشت کې چې د رمضان مخکې میاشت ده په دې کې به یې روژې ډېرې نیولې. دغه شانته سنت ده روژه نیول په یوم عاشورا چې هغه لسمه د محرم ده، او په دې باب کې ګڼ شمېر احادیث دي. او دغه شانته روژه د یوم عرفه د غیر حج دپاره چې په دې سره د یو کال ګناهونه مخکې او وروسته هغه پې معافیږي. او د محرم د میاشتې د عاشورا دغه شانته په هغې باندې الله سبحانه وتعالی ګناهونه معافوي، بلکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل که زه کال ته ژوندی پاتې شم لأصومن التاسع، زه به په نهم د محرم روژه ونیسم، چې علماء کرام
په دې رابطه فرمایي چې په دې کې مخالفت دی د یهودو او نصاراو سره. او بل شپږ روژې د شوال نیول دم سنت دي. من صام شهر رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. چا چې شپږ روژې د شوال د میاشتې ونیولې پس د رمضان نه، نو داسې دی لکه کال 12 میاشتې دی روژه نیونکی. په دې معنی چې یوه نیکي 10 چنده ده. نو چې رمضان میاشت روژه یې ونیوله، دا داسې شو لکه 10 میاشتې روژه. او بیا چې شپږ ورځې روژه ونیولې په 10 کې ضرب که، نو 2 میاشتې جوړېږي، کال 12 میاشتې ګویا چې د روژه نیولې ده. پاتې شوه بعضې روژې نیول په بعضې اوقاتو کې کراهیت لري. لکه یو سړی دی روژه نیسي د رجب په میاشت کې، چې دغه موږ او تاسو د سپرګه میاشت په بعضې اصطلاح د عوامو کې ورته وایي، د رجب المرجب، د شعبان نه مخکې په دې کې روژې نیول. بیا خاص کر په یو عقیده چې پیغمبر علیه السلام په دې میاشت کې معراج ته تللی، په دې کې بعضې بدعات دي، خرافات دي، او بعضې خلک یې کوي چې په دې میاشت کې هغه ته بدع رجب. او یو عالم کتاب یې لیکلی شیخ عبدالعزیز صدقان، هغه مې په پښتو ته ترجمه کړی، چې ډېر ناشنا بدعتونه دي په دې میاشت رجب کې، چې هغه د جاهلیت په زمانه کې هم کېدلې، او اوس هم بعضې ساده او نادانه مسلمانان په دې کې هغه مصروف وي. دغه شانته د جمعې په ورځ او د خالي په ورځ تخصیص د روژې دام کراهیت لري او مکروه دی. او یا روژه نیول په یو مشک شکي روژه چې هغه 13 د شعبان دی، نو په دې وخت کې روژه یې شکي شوه، دا روژه نیول دا مکروه دی. او دغه شانته د اختر په ورځ روژه نیول د دې حکم حرام دی، ځکه یوم العید، یوم الفطر، دا د اختر ورځ ده، د خوراک د څښاک ورځ ده، او دا شان د خوشحالۍ ورځ ده. نه به د وړوکي اختر په ورځ روژه نیسئ، او نه به د لوی اختر په ورځ روژه نیسئ. که چا ونیوله ګناهګار دی، مرتکب د کبیرې ګناه دی. دغه شانته ایام تشریق کې روژه نیول، منګرم هغه حاجي چې هغه حج دی تمتع یې کړي یا د قران یې کړي، او هلته یې قرباني نه یې کړي، نو بیا هغه 3 ورځې روژه نیول په ایام تشریق کې هغه نیولی شي. او وسبعة اذا رجعتم، او بیا وروژې چې کله هغه راشي او واپس شي خپل ټاټوبي ته، وطن ته، نو بیا په دې وخت کې د هغه روژه نیول هغه بیا پکار ده چې ویلي. نو ځینې داسې مسایل دي د روژې چې کله روژه نیول مستحب وي، کله سنت وي، او کله فرض وي. اوس به راشو ځینې داسې مسایلو ته چې د روژه نیونکي دپاره په دې مسایلو باندې علم راوړل دا اهم دي. که څوک د لویې بې اودسۍ نه یا د لویې اودسي په حالت کې دی موجود وي، مثلا جنوب وي، حایضه ښځه وي، نفاسه ښځه وي، چې کله د سبا کېدو نه مخکې دی پاکه شي، نو د هغوی دپاره د غسل وروسته کول د سهار د اذان پورې دا جایز دی، او روژه یې صحیح کېږي. او په دغه حالت کې ورته خوراک کول هم جایز دی، ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به کله کله دغسې عمل هغه کولو. د زنانه دپاره د رمضان په میاشت کې د حیض د بندولو او د دوا استعمالولو هغه جواز شته، په دې غرض چې دی
د مسلمانانو سره په نیکو اعمالو او عبادت کې شریک شي، لیکن په دې شرط چې دا دوا د ده دپاره ضرر نه رسوي. لکه بعضې خلک حج ته لاړ شي، عمرې ته لاړ شي، نو دغه ماهواري معلومه وي، نو په دغه ټیم کې دی ګولۍ واچي او موقت ته ورسره هغه بیماري ماهواري هغه بنده شي، طواف هم پکې کولی شي او عبادات منځونه هغه ټول پکې ادا کولی شي. بله مسله هغه دا ده چې د روژه نیونکي دپاره جایز دی چې لاړې تېرې کړي او یا بلغم تېر کړي، خو هغه بلغم چې هغه د خېټې نه راوچت شي. بله مسله هغه دا ده چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې په افطاري کې تلوار کوئ او په پشمني کې تاخیر کوئ. لا تزال امتي بخير ما عجلوا الافطار واخر السحور. هغه امت په خیر دی چې په روژه ماتي کې تلوار کوي او په پشمني کې تاخیر کوي. په یو بل روایت کې راځي لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر لأن اليهود والنصارى يؤخرون. نو دې وجې نه په افطاري کې تعجیل د یهودو خلاف او د نصاراو خلاف دی، او دارنګه په پشمني کې تاخیر دم سنت عمل دی. بل دا چې روژه نیونکی چې کله روژه ماتوي نو دا دعا به وایي چې ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. دا د ابو داود حدیث دی، دا دعا ویل دا سنت دی. یا دا دی وی اللهم انی صمت لك وبرزقك افطرت. یا الله ما روژه نیولې او ستا په دې رزق افطاري کومه. دارنګه د روژه نیونکي دپاره ځان باید وساتي د رانجي کولو او د قطرې اچولو په سترګه کې، په پوزه کې، په وخت د روژې کې، دې وجې نه چې دی د خلاف نه او د هغه اختلافي مسلې نه اوځي. دې وجې نه سنت دی مسواک استعمالول په اوقات د صیامو کې بغیر د کراهت نه علی القول الصحیح. بل دا چې یو سړی روژه نیسي، روژه نیونکی باید دی په دې وخت کې د دروغو نه ځان وساتي، غیبت نه ځان وساتي، جنګ و جدل نه ځان وساتي، کنځلو نه ځان وساتي. ځکه یوازې خوراک نه کول، څښاک نه کول دا روژه نه ده، بلکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وی الله ته ضرورت په نه خوراک نه څښاک کې نشته تر دې چې دی دروغ پرې نږدي، په دروغو باندې عمل پرې نږدي. نو الله سبحانه وتعالی یوازې دا خوراک نه کول، څښاک نه کول په روژه کې دا مطلوب نه دی. د دې وجې نه جوارح هم باید ستا روژه وي، اندامونه دې هم باید ستا روژه وي. نو د دې وجې نه په دې مسایلو باندې علم راوړل او علم حاصلول د روژه نیونکي دپاره دا ضروري دي. د دې وجې نه د روژهدار لپاره پکار دی چې غیبت ونه کړي، چغلي ونه کړي، دروغ ونه وایي، ګناهونه ونه کړي. او که څوک دته کنځل هم کوي نو دی به څه ورته وایي چې انی صائم، زه روژه نیونکی یم او زما روژه ده په خولو باندې. ځکه نبي کریم صلی الله علیه وسلم دا طریقې او دا اعمال او دا گفتار د هغه نه ثابت دی. یا څوک طعام ته وبللی شي، مثلا که هغه روژه وي نو له هغه دپاره سنت دی چې د طعام خاوند ته په دې وخت کې دعا وکړي. او که
بوزه وي نو بیا دې ورسره خوراک وکړي. دا اسلامي تعلیمات دي. د قدر شپه چې لیلة القدر وایي په ټول کال کې بهترینه شپه ده او د دې واقع کېدل د رمضان د مبارکې میاشتې په آخري لسو شپو پورې هغه خاص دی. الله جل شانه هغه صورت نازله کړی، سورة قدر، او ان انزلناه فی لیلة القدر وما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من الف شهر. د لیلة القدر شپه دا د زرو میاشتو نه غوره او بهتر دی. دا په دې رمضان کې دی. نو دې د وجې نه عشر الاواخر دا یو ځانګړتیا لري په روژه کې او د روژې په میاشت کې. نو دې د وجې نه بیا په د روژه کې یو بل عمل دی چې هغه ته عمل د اعتکاف وایي او دا یو مستقل سنت دی. دې د وجې نه په جومات کې د عبادت دپاره وخت تېرول دې ته اعتکاف وایي او د اعتکاف کوونکي دپاره د لوی بې اودسۍ چې هغه ته جنابت وایي پاکول شرط دی چې دی به جنوب نه وي او د معتکف دپاره بغیر د ضرورته د جومات نه وتل دا نشته. ضرورت لکه د خوراک او څښاک، قضای حاجت، نو دا یا جنوب چې فرضي غسل به کوي او دا د اعتکاف کوونکي دپاره ضروري دي. لکه د مثال په طور په مسجد حرام کې دی روژه وي او معتکف وي، په مسجد النبوي کې دی معتکف وي، نو په دې وخت کې دی که د خوراک دپاره یا د څښاک دپاره بهر وځي، ځکه دننه د خوراک اجازت نه وي او نه خوراک څښاک میلاویږي، نو دی بهر وځي د حرم په هغه مطاعمو کې، دکانونو کې هغه خوراک کوي، څښاک کوي. نو په دې وخت کې دی کولی شي، ضرورت دی، الضروراتو تبیح المحظورات. نو د معتکف دپاره سنت طریقه هغه دا ده چې په عبادت باندې مشغول وي او مباح چې هغه بې ثوابه روا کارونه هغه هم باید پرېږدي او د بې فایدې څیزونو نه هغه باید ډډه وکړي. من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی. د ښایسته مسلمان د اسلام نه هغه دا ده چې هغه څیزونه چې هغه دله فایده نه ورکوي هغې نه باید ډډه وکړي. دې د وجې نه مستحب د معتکف دپاره هغه دا دی ویقله موده یو ساعت هم اعتکاف هغه جایز دی او مستحبه خبره هغه دا ده چې یو شوه روز کم از کم باید اعتکاف وي او که چیرې سنت اعتکاف کوي هغه باید د 10 ورځې شپې چې هغه ته عشر الاواخر وایي دا باید دی په دې وخت کې اعتکاف وکړي. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم به اعتکاف همیشه کو او په کوم کال چې دی وفات کېده نو په هغه کال کې هغه 20 ورځې معتکف و. په اعتکاف کې خوبایي دا وي چې د سړي ټول ارتقا روحاني هغه د الله سبحانه وتعالی سره کېږي. د دې وجې نه دغه عبادت ډېر اهم عبادت دی. یو طرف ته به الله سبحانه وتعالی لیلة القدر نصیب کی، ادراک د لیلة القدر، لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام لیلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وایي څوک چې په صحیح طریقې سره د روژې میاشت روژه ونیسي او دارنګه د لیلة القدر شپه هغه دی په ښه شان سره قیام وکړي نو ده لره هغه ګناهونه هغه د الله سبحانه وتعالی معاف کوي. دا څومره غټه خبره. د دې وجې نه سلفو صالحینو او محدثینو مفسرینو فقهاو او نیکانو هغو به د اعتکاف ډېر اهتمام کاوه. په اعتکاف کې خلوت، ذکر، تلاوت او دارنګه دعاګانې، ژړا، فریاد
دا ډېر اهم دي او الله سبحانه وتعالی ته په دې سره دی پې نږدې کېږي. نو دا یو څو داسې مسایل چې هغه د روژه نیونکي دپاره او د اعتکاف کوونکي دپاره هغه ضروري مسایل هغه ما څه ناڅه بیان کړه. الله سبحانه وتعالی دې په دې خبرو باندې اول ما ته او ټولو ته د عمل کولو توفیق نصیب کړي. نور زه تاسو په لوی الله جل جلاله سپارم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له